یو مور و پلار نسته پکښې نور هر شی پیدا کېږي. حقیقتا دغه رقم یوه ورځ کانټینر ماتېږي خو ټول لیدونکو لکه نن چې مات سو کانټینر غرمه ده. او د بولۍ دپاره فکر کوم سهار دی اوس دې وویل و 3-4 کانټینره 15 کانټینره کله 2 کانټینره دا رقم مات سوي. بلور، انګیرټۍ، مشینان، پلازمې، سایکلان، هر شی کې شته. یو باجې بندې دي موږ بندې کړي، یو ربابونه موږ بند کړه، دا چلمان پخوا به راکړه دا مې بند کړه. که دغسې پر داسې څو ونه وځو او ډېر ونه ګرځو بیا به تاسو ډېر شیان چیرې وینئ. هغه دا دغه جاپاني کور مې پر چرګ ور بار کړی نو نو دغه ځای یې شوې نو بلور دی، بلور شاته پلي پاپا کې پرتې او داسې هم کېدای شي چې خپله هغه د جاپاني مېرمنې پټې کړې وې د ده څه. کېدلی شي، بلکل کېدلی شي. سلامونه، نیک هیلې دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت به لرئ. دوستانو نن ستاسو دپاره یو په زړه پورې پروګرام چمتو کوم او تاسو به یې وګورئ، خوند به ځینې واخلئ. دا هغه ځای دی چې ډېر یوټیوبران یې خپل کور بولي، هره ورځ راځي او دلته پروګرامونه جوړوي. خو موږ کوښښ وکړئ چې په بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې کانټینران ماتېږي یو داسې څه درته راواخلو چې هغه نه وي، تاسو تر اوسه نه یې لیدلي. زه باوري یم چې تاسو به په منډیانو کې مثلا د کور د ضرورت شیان دي، باسکلان دي، موټرسایکلان دي، موبایلونه، دا د بولدک په دې منډیانو کې ډېر مشهوره دي، خلک یې رانیسي وړي. خو ستاسو دپاره به تر ټولو جالبه دا چې کله یو کانټینر ماتېږي، د ټیپو منډۍ کې کانټینران ماتېږي نو داسې نه ماتېږي، خلاصېږي، خو دلته ماتېدل ورته وایي، د کانټینرانو ماتېدل. او ما دغه سټایل هم په دې خاطر داسې کړی دی چې د دې ولسوالۍ د خلکو سره کنې دلته د کانټینران چې ماتېږي اجازه نه درکوي، بیا دوی فکر کړی دی چې دا مې دوکاندار دی یا تجار دی مالونه وړي، نو در دې ځای ځان راورسوئ او ګورو دلته چې په دې کانټینر کې چې تازه مات سوی دی. تاسو راسئ، زه به خبرې هم کوم او دغه تصویر هم ګورئ. دغه کانټینر چې مات سوی دی په دې کې مخکې باسکلان وه، دغه باسکلان بیا رایسته کېږي، د دې وروسته ماشینان، بخارۍ، منکالونه، ګډ وډ شیان دي. تر ډېره حده به کانټینران داسې نه یاجي چې یو شی دې پکښې کي. یاره خو زیات کارتنران راځي دغه رقم چې الکترونیکس یې مالونه یو پی سایکلان یې په هغه کې کارتنران یې په هغه کې موټران راځي، خالي موټران راځي، یو پی کارتنران یې په هغه کې خالي سایکلان راځي. و دا کارتنر چې دی په دا کارتنر کې بخارۍ هم شته، ماشینان هم شته، سایکلان هم شته، موبایلونه هم شته، ایپیډونه هم شته، ایسیان هم شته، دا رقم چند سامانونه نور هم پکښې دي، رقم سامان. او ما اورېدلي دي چې په بولده کې دا یو اصطلاح ده چې اصطلاح عمومي ده په بولده کې دغه منډیانو کې هغه د خلکو پر چم چې یو مور و پلار نسته پکښې نور هر شی پیدا کېږي. حقیقتا دغه رقم دی، حقیقتا دغه رقم دی. په دې کې ډېر ښایسته ښایسته شیان راځي، په دې کې پروجیکټران هم راځي چې خلک په مدرسو کې استعمالوي، په سکولو کې استعمالوي، پلازمې راځي، په دا کې ډېر رقم سامانونه راځي. او بل خبر دا چې تر اوسه پورې دغسې شی په کانټینر کې راوتلی دی چې خلاصوي دي چې هغه تاسو هم نه پېژنئ چې یاره دا به نو څه شي د دې څه به کم کار اخیستل کېږي. یاره دا شی نه دی راغلی، دا شی نه دی راغلی. ټول پېژنئ. دغه دوکاندارانو ته چې ورسي ځینې شیان یې دوی خپله نه پېژني چې دا اوس څه شي دی، دا څنګه استفاده کېږي، وایي ولاکه په کانټینر کې راوتلی دی. یاره دا شی نه دی راغلی په کانټینر کې، تر اوسه پورې دا شی نه دی راغلی چې هغه موږ نه پېژنو. او یو نفر ته خورا ناولده شیان راوتلي وو په کانټینر کې. هغه څوک ول، هغه څه شي راوتلي وو. خو ټول لیدونکو ستا خو عاجز څه نه وایي، داسې شیان هم راوځي چې دغه دنیا شیان دي، ناولده شیان چې تاسې خپله نه پېژنئ.
نو نرخونه بیا دلته څه وخت ښول کېږي پر دې شیانو باندې چې دغه شی په دې دی دا په دې دی هغه به د حاجي سره خبرې وکړه هغه به د حاجي سره پوښتنه خورا خاندي لږ شدت هغه شان راوتلي هغه به دلته راوتلي. ستړی مه جوړ په خیر سلامت شئ په خیر یې قراري ده شکر نوم دې راته ووایه او ستا کاروبار دلته څه شته حاجي یاسین زما نوم دی حاجي صاحب تم خپل کانټینران لري زما کارټنران حاجي زما شریکان یې راباري د دې موږ ماته وو ښه دغه نن کانټینر هم په تا پورې مربوط دی دا پر ما مربوط ښه دغه ستا ملګري خویل چې دلته ډېر شیان دي په دې کانټینر کې د بسکلان وروسته نو رنګارنګ شیدې راځي دغه راځي انګېټۍ دي پلازمې دي مشنان دي سیانې دي نه دی به دا شیان پکښې ښه هغه د کیمرې شاته چې کم کس دی هغه یې مور واخیستی زه ستا سره خبرې کوم دی په کانټینر ننوتلی دی خو یو ځای به وګورو لیدونکي پر ګران دي غوتې ښکاره کوي ښه شیان دي دغه نرخونه څه وخت پرې ښول کېږي پر دې شیانو چې باسکل په دغه نه دی انګېټۍ سهار بیا پښول کېږي سبا سهار بیا خلک راځي بیا موږ ګولۍ سره وږي ښه یوه ورځ کانټینر ماتېږي خوږو لیدونکو لکه نن چې مات سو کانټینر غرمه ده او سبا سهار بیا کسان راځي پر دې باندې نرخونه بیا خپله تاسو یږدئ یا دی یې پرېږدي ستاسو پر شیدی نرخ یږدي و زموږ پر شیدی نرخ چار یو لوړ هغه ته ورکوو ښه و داسې وخت هم راغلی دی چې ستاسو ډېر درد ورته راغلی چې یار دا خو د ډېرو پیسو شی دی تا څه شي نرخ بیا موږ راوګرځوو په ګدام کې کښېږدو نه کو خرڅ بازار خراب یې هغه شی بیا کښېږدو ښه نو بل کانټینر هم ستا ورځو ستا بل کانټینر ته هم ځو خو دلته یې خورا ډېر شیان یاد کړل نو دلته به څه شي موږ نه ووینو آیپیډ کمپیوټر بخارۍ منکال بل شي وه بلور انګېټۍ مشنان پلازمې سایکلان هر شی کسته یو باجې بندې دي موږ بندې کړلې یو ربابونه موږ بند کړه دا چلمان پخوا به راکړه دا مې بند کړله دا موږ د اسلامي امارت سره موږ دغه وکړي 4 میاشتې موږ ته ټیم راکړي آفرین هغه بند سو دا کارټنران اوس راورسېده په دې کې بیا شی نه راځي شیان بند سو ښه د موسیقۍ آلات مخکې راتلله په کانټینرانو کې نو ربابونه به وه تنبور به اوس په کانټینر کې هغه شی نسته نو دا د کومه ځای راغلی دی جاپان والا چې بیا نو خپل ورې باجا وي ورې دي رباب وي زه ډېر خبرې نه کوم یو ګړی لا انتظار کېږو دغه کانټینر ته ګورو چې څه شي راوځي څه شي پکې شته بیا به ځو بل کانټینر ته هلته به هم خبرې کوو چې هلته څه شي شته هلته کم سامان شته موټران مو ولیدل په څنګ کې د موټرانو کانټینر مات شوی دی چې موټران دا دې راوځي پرله پسې نو وبګورو چې په هغه بل کانټینر کې څه شي شته خو ډېر جالب شان دی ټول لیدونکو چیرې چې کانټینران ماتېږي یا کومې منډۍ چې کانټینران پکښې کې دي هغه دیوالونه هم د کانټینرانو دي وطاقونه هم د کانټینرانو دي او مالونه هم د کانټینرانو دي راځئ چې دغسې په نرۍ کوڅو کې وځو او جالبه شان وګورو که دغسې پر داسې کوڅو ونه وځو او ډېر ونه ګرځو بیا به تاسو ډېر شیان چیرې وینئ ستاسو دپاره تر دې لا په نرۍ کوڅو یا پر نرۍ لارو تلای سم په دې شرط چې تاسو پروګرام وګورئ خوند ځینې واخلئ او دا نه معنا چې زه ستړی سم دورې نه نوځه او تاسو یې واړوئ یا داسې وکړئ داسې سبسکرایب هم کوئ ویې هم ګورئ او خوند ورڅخه واخلئ ما مخکې هم درته ویله دا خو کوڅې دي ستاسو دپاره راځئ
خوږو لیدونکو ګډ وډ سامان مو وکتئ، بخارۍ، چولې، تجرانې، سټینونه، د کالو ماشینان، آیپیډونه، کمپیوټران ټوله شان وه. خو په دې کانټینر کې موټران ډیر دي او میده سامان بیا لږ دی. نوم دې راته ووایه. نوم نظر محمد. نظر محمد جان، ته مو مستړی کړې را سره ګرځې، ستا څخه ډېره مننه هم کوو چې را سره ګرځې ځایونه راشئ. نظر محمد جان، په یو کانټینر کې څو موټر تړل کېږي یا بسته کېږي؟ 6 موټره. 6 موټره. یو درې لوړ 3 کښته. 3 لوړ. دغه د لوړ په اړه مې اوس پوښتنه در څخه کول. دا لوړې تړلې وو په دغه کیبلانو باندې، دا رایلاسي یا پرابل کښېښول چې بیا تاوان کوي که نه؟ ډېر تاوان کوي، موټر شیشې ماتېږي، لاندې میده سامانونه چې په موټر کې هغه هم دغ کوي، سره خوږي یې خامخا تاوان کوي. نو 6 موټره په یوه کانټینر کې، او د دې سره بیا میده سامان څومره دی؟ میده سامانونه لږ ډېر خامخا، په چا کې زیاتې، په چا کې کمې. بلو، رنګېټۍ، کمپیوټر، موبایل، کړایي، ترموز، هر څه سامان کې. په دا بغلو کې ځایږي که نه؟ اوس مو وکتل په دې کې دغه په دا کونج کې کړایانې ډېرې سته، مثلا نور شان هم سته، کمپیوټران هم فکر کوم پکښې کې وه. دی په دا بغلو کې ځایږي، هغه ته ضرر نه رسېږي؟ خامخا ماتېږي هم، سم هم رارسېږي. هلته چې جار سم کې ویې بیا ماتېده دونه نه کړي چې جار خراب کې ویې بارخونه هلته بیا ماتېده ډېر کې دي شان چپه او رسته پله غورځوي نه دی. جرس د ادب دا دی چې په ګمرک کې کله ګوري یا ارزیابي کوي چې کم سامان دی په دې کې که نه؟ و هلته په جر کې چې سامانونه ګوري نه دي، د غوریان دا سامانونه هم د کانټینرانو والا څه نه دي، دوی کله ناکله شاټوي. او شکایت هم په دې لري چې مثلا ګډوډ سره غورځي که نه؟ ګډوډ سره غورځي مالونه، بس دا پر دې نه دي چې دا مات سو یا دا څنګه سو، په دوړو په مټ کې غورځولي چپه ورسته غورځي. بله. دا راته ووایه چې مثلا کم کانټینر ډېر معتبره کانټینر چې په هغه کې کم سامان یا څه شي؟ مثلا ما مخکې وویل چې په یو کې موټران ډېرې، میده سامان ورسره وي، او ځینې کانټینران دي چې میده سامان ډېر. هغه کانټینران چې دي د مایا کانټینران دي، هغه راځي په هغه کې میده سامانونه خوندور، هغه معتبر او ګران بیه، معتبره ګران بیه سامانونه دي. په هغه کې څه شي؟ په هغه کې بلو، رنګېټۍ، کمپیوټر چې په دنیا یو الکترونیکس دی هغه کې شته. یعنې میده سامان دی ډېر ځای شوی، ډېر کې وه هر څه. ښه. دغه موټران چې اوس دلته سته په دې کانټینر کې، دا په کومو شرایطو باندې خرڅېږي؟ د دې نور سامان هم سته او که دغسې دغه پرزې معلومیږي یا ځینې شیان یې کم دي؟ و سامانونه سته، دا تجارانو خلاص کړي دي سامانونه، دا دي دا خلک یې اوس بیرته پټوي، بیا سهار خلک ورته راځي بولۍ پر ویې بیا نیلامیږي سهار. بله. په دغه منډۍ کې د ورځې څو کانټینره خلاصېږي او هغه کم وخت دی چې دلته کانټینران خلاصېږي؟ او د بولۍ دپاره فکر کوم سهار دی اوس دې وویل؟ 3 4 کانټینره، 5 کانټینره، کله 2 کانټینره، دا رقمات شوي هره ورځ؟ هر ورځ. او څو کانټینره دي مکمل په دې منډۍ کې؟ د هغه چې پراته دي په زرو دي هغه. نو داسې ډک کانټینران هم دلته شته چې تر اوسه نه دي؟ ډک کانټینران بس یو 40 پوی بالا نسته. دغه کانټینران، دا ډک کانټینران چې دي، دا هره ورځ راوړل کېږي که یا په یوه ورځ راوړل کېږي بیا هره ورځ 2 او 3 ماتېږي؟ بس خو چې راسي 2 3 ورځې پراته یا په هغه ګړي مار کې 2 یا 3 دانې ماتېږي. پر کانټینر باندې یوازې تجار سودا کولی شي که دغه خلک چې دا 1 2 رانیسي دغه هم رانیولی شي او شی وړلی شي د دې ځای څخه؟ تجار سهار لاس پر ګرځي، هر څوک کولی شي چې لاس ورکړي، هر سړی په بولۍ کې لوړ و سامان بیا د هغه کېږي. نه، زما هدف دا دی چې مثلا 1 2 خو نو نه خرڅېږي، دلته ټول خرڅېږي پرېوځه، ټول په لاټ باندې خرڅي، په 1 په 2 تجار نه ورکوي چې ښه شی ځینې خرڅ کړي، کمزوري پاتې. د دې ځای بیا وړل کېږي منډۍ او دوکانو کانټینرانو ته ورې بیا دانګي خرڅېږي، دوکانداران یې بیا په 1 په 2 ورکوي. ډېر ښه. او د دغه ورور سره مو خبرې وکړو، راغلی دی فکر کومه
سامان رانیسي که څنګه کوي جوړ بخیر سلام علیکم السلام بخیر حاجي صاحب سره خبرې کوم ښه خیرات تی شایست جوړ خیرات دې کراري ده بخیر ژوندی اوسې دلته خو دا نګي شی نه خرڅېږي ته څنګه راغلی چې شي وړې چې شي رانیسي نو دلته مې دا اوس دا په دا کټنر کې مشنان راغلي بیا دا وخت ګورو نه دی دا وخت را صورت وګورو چې څنګه مشنان راغلي یعنی پر تجار پیش سوی و نه بیا سار ته بولې بیا سار ته ورته راځو نو سهار بیا رانیسي که نه اوس دا مال ګوري نوشاني کوي چې چیش به سهار به زه اول ترلاسه کړم که نه بالکل هغسې ګټه دې په کم وخت کې مثلا چې کم سامان رانیسي ګټه خو زه خو د خیاطۍ مشنانو کار کوم نو بس ګټه چې خیاطۍ مشنان چار وخت رانیسم بس نو ګټه کوي نو ګټه کوي شو بد یې یوازې تا ته در معلومېږي که هغه تجار چې راوړي هغه ته ور معلومېږي یاره دوکانداران ته ډېر ور معلومېږي خو تجاران ته دونې نه دومره نور معلومېږي ډېر ښه ډېر ښه ملګري وایي تاوان دې کړ دي تر اوسه که یوازې ګټه کې روان یاره تاوان خو نسته تاوان د دغه تجارانو پر سر دی کله چې کانټینر راځي شی ماتیږي خرابېږي هغه وخت تاوان دی او تاسو خو نو انشاءالله ګټه یاست بس کله په خپل سر یې کله ګټه وکړي کله ډېره ګټه وکړي کله لږ ګټه وکړي خو داسې دی تاوان سره انشاءالله تاوان نسته دلته هر شی ارزانه دی که دا نګي څوک رانیسي که هغه درزن بست او ډیر چې رانیسي خو نو بیا تاسو خپل یاست ولې چې د افغانستان د ډیر ولایتو څخه دلته خلک راځي جاپاني شی رانیسي او اصلي شی رانیسي حاجي صاحب وبخښه چې ستا خبرې مې ورسته کړلې نوم دې راته ووایه حاجي صاحب څه کاروبار کوي دلته زه دلته د انګېټۍ او بلور او سایکل په دا شان د ډېره وخته تقریبا 20 کاله کېږي 20 کاله کېږي 20 کاله تر مخ هم دغسې کانټینران دلته ماتېدله یا 20 کاله تر مخ هم دغسې کانټینران ماتېدل که هغه بله طریقه یا دغه کانټینران خو هغه 20 فوټه و مخکې پیش اوس 40 فوټه هغه ټینګ 20 فوټه کانټینرات دي اوس 40 فوټه راځي دغه شان تلل دا وخت اوس یوه ښه انګېټۍ چې ته رانیسې په څو یې رانیسې مثلا یاره انګېټۍ خو نو ښې انګېټۍ چې 50,000 40,000 د شاوخوا دي 40,000 50,000 کالدار یوه انګېټۍ 20 کاله در مخه د یوه ښه انګېټۍ په څو رانیول 20 کاله مخکې انګېټۍ شوې تقریبا دا رقم انګېټۍ په 10,000 په 12,000 یعنې 40,000 او 10,000 فرق کړ دی په یوه انګېټۍ یا یوه بخارۍ کې ګازي بخارۍ د جاپاني بخارۍ د کانټینري ډېرې مشهوره دي او په ډېرو ولایتونو کې استفاده کېږي څه خاطرات لري حاجي صاحب په دا 20 کالو په دا 20 کالو کې دا دماغ ته نه ودرېده چې یاره دا خو به پرېږدم بالا بس ده سپین ږیری یې کړم نو دا یې کیسه ده دلته چې شکې نو بل شی خو نشته وچې وچې به د دغه علاقه یو شی به زه وایم پر ګټه پېښ شوی حاجي صاحب چیرې یې پرېږدم ګټه نه تاوان هم کې راځي ګټه هم راځي نو الله دې ورس دې درکړي د بچیانو دغه ځای به یې موږ ته الله پاک ورس مقرر کړی دي خو ګټې او تاوانونه خامخا پکې راځي او یو شی به راته وایه په دا 20 کاله کې جالبه څه په کانټینر کې تا ته په لاس درغلی دي چې هغه دې ترلاسه کړی لکه څنګه جالب مثلا چې په ارزانه قیمت یې رانیولی دي هغه چې وګورې ډېر بیه لري او ډېر داسې کېدله چې موږ بند سودایي پخوا اوس نه کېږي زه به دې خوا ته درته ودرېږم حاجي صاحب ډېر وبخښه تجارانو سره موږ بند سودایي کولې مطلب 100 دانې به په کانټینر کې زموږ سره سودا کول 200 به ولې هغه به ښه شی وخت ډېره ښه ګټه به کوله حالانکې اوس هغه کیسه نشته هغه شان راوځي دلته لاس ورګرځي بولي پلورل کېږي ګزاره قدر دی دی نه لکه پخوا چې ګټې کولې هغه رقم نه ده حاجي صاحب داسې د سرو زرو ټوټه موټه به نه وي راوتلې خامخا که نه وي راوتلې تا ته که نه وي بلې ورته خو راوتلې جاپاني بیسیق کې راوتلې هغه ډېرې کېږي که لږ کېږي یا شی ډېر کې راوتلې څه دې کړی ما نه دي اخیستې ما خرڅ کړی پر بل چا هغه مزدور اخیستې بیا هغه دې سره پیسله سره تجرۍ وه څه شي وو نه په بلور کې ولې په بلور کې اچولې په لفافه کې دننه د 10 په نوټونو دغه بل اول جاپاني به هم د خپلې مېرمنې څه پټه کړي وی او شی یې په رانیول هغه مېرمنې چې دی راتلې هغه به بخارۍ غورځولې پیسې به هغه ټینګ تقریبا 10 لک کلدار وي 10 کاله کېږي مخکې پیش هغه دا د جاپاني کور به پر چرګ وربار کړی نو نو دغه ځای یې شوې نو بلور دی بلور شاته په لفافه کې پرتې او داسې هم کېدای شي چې خپل هغه د جاپاني مېرمنې پټې کړي وي د دسه کېدلی شي بالکل کېدلی شي نه نو زه درته وایم دا چمونه مه کوئ ورځ به مو کور پر چرګه باید دغه رقم نو حاجي صاحب سهار راځې دلته اوس خو دا شان ګورې بیا سهار راځې سودا کوې که چیز زموږ مجنه باندې سودا کوو نوشاني کوې اوس اوس یې ګرځو په دا کانټینر چې اوس خلاصېږي
ډېره مننه. خوږو لیدونکو کانټینران خو بیخي ډېر دي، موټران دي، شان دي او رنګارنګ چې زه یې وایم زه ستړی کېږم. بل ځای ولاړ سم داسې نوم واورم چې ما تر اوسه اورېدلی نه، خو بیا خپرونه هم ډېره غټېږي، تاسو یې نه ګورئ. خپرونه به پر دې ځای پای ته ورسو، د خیر سره په نورو خپرونو کې سره مخامخ کیږو انشاءالله او خبرې به کوو هلته. اوس به اجازه واخلو او خدای دې وکړي چې ستاسو دغه پروګرام خوښ سوی. کمنټ وکړئ، وګورئ چې څه مو خوښ سوي وه، څه مو د خوښې خلاف وه، زما خبرې او که دا تصویرونه. خو بیا به انشاءالله په بله خپرونه کې مخ کیږو. مننه.